اصل کې مړی ته تعزیت د مړی وارثانو ته تعزیت کول دي. د تعزیت نه خلکو دعاګانې جوړې کړي. تعزیت څه ته ویل کی؟ تعزیت ویل کی د مړو ورثو ته لکه د صبر تلقین ورکو چې تاسو صبر کوئ، الله به لکه دې پسې خوشاله نه راولي، دې پسې به الله اجر درکړي. دې ته تعزیت ویل کېدلی شي. نو په دې کې سنت طریقه دار چې ته ورشل تا او هغه ته بر صبر تلقین ورکړي. خلکو ته دا خبره معلومه نه بس په دې دعا ځان خلاصي. نو د صبر تلقین باغی تور کې به باغی په زمن زمن کې به وسره بغیر د رسول پروتوکول دعا وته چې الله اسلام سمړی ته بخنو کې لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم د ابو سلمہ علیه و فرمایله اللهم اغفر لابي سلمہ یا له مسلمه بخنو وکړه ورفع درجته في العليين. ولیکن ملګرو ته نو اشاره دعا وکړي. نو لهدا دلته زمن زمن کې هغه ته دعا وکړي بغیر د رسول پروتوکول نه. نو په تاسو سنت طریقه دا خدای طریقه چې بار د کسر ازي وراشي دعا وکړو هغه لاس کوي، بل وراشي به دعا وکړو، به وراشي به دعا وکړو. کلس کسان را لزل وای راس ته کوي. نو مخکې ما تاسو ته ویل چې دا عمل نه نبی کړی دی، نه صحابه کرامو کړی. کوم عمل چې د نبی او صحابه کرامو نه ثابت نه هغه د بدعت لري کېدلی شي. چې یو ساده مثال تاسو له کومه چې کو سړی وای چې راته تزلاس پورته کومه دي کې څه بدیات دي، بس یو لزل کسان پورته کیږي. ګوره ما مخکې ویل چې کوم ځکه دعا نبی صلی الله علیه وسلم په تلاش نه پورته کړی، مقید واغان کې تلاش پورته کول نشته. مثلا مونږه چې کله واشروم ته ځو، واشروم د پاره مونږ ته شریعت دعا خو لري دا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آیا اوس په چا داسې کړی چې باتروم په دروازه کې ورته راسي پورته کړی اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او خلاص راکړل دي ما بین نه ودرنا. دلته نبی لاس نه پورته کړی، دلته صحابه کرام لاس نه پورته کړی. دا قریب تعزیت کې نه دا او ګوره د دین خلکو مسرم جوړ کړل. مسره دا جوړل چې مسره دي لاس پورته کوي، څوک دعا نه کوي. اسه لاس ریواجی لاس پورته کوي. او کتا سګوري دی باز خلکو په ویډیو غاري جوړې کېږي. دا دلیل لري چې راشه ټیک نو کوي کا دی خلکو ترابط چې دا نبی عمل دي، دا صحابه عمل دي. سوال پیدا کیږي چې خلکو په ویډیو غاري جوړې کړي وي. لہذا دا یو بدعت عمل دی. ال تورشه تعزیت او توکاو دا صبر تلقین ورکو په زمن زمن کې وته تسلیت ورکړه اسلام سمړي ته بخنو کې تاسو صبر درکې الله دې ولر عجیب ورته. دا طریقه آسان طریقه دا ټول علماء د ویل عمل دا بدعت دي رضا سره.